سلامونه خواږو ملګرو، الله دې وکړي چې راته روغ او جوړ به وئ. ملګرو زه نن تاسو ته یو ښایسته ښکلې طریقه ښیم. دغه ویډیو د دې په اړه جوړېږي چې ستا موبایل ستا زوی سره تا زوی ته ستر موبایل ورلېږلی قمري موبایل، او هغه کې دا یې غلط کارونه ونه کړي چې دا یې فیسبوک ته دا یې کوم عکسونه هغه نه راکوزوي موبایل هغه څخه انټرنټ څخه موبایل ته، او د هغه څخه کنیکشن کړو ملګرو، کنیکشن یې کړو، او هغه چې موبایل کې څه کار کوي هغه موږ ته معلومیږي، او هغه موبایل د هغه څخه کنیکټ کړو. هغه مثال په بل هېواد کې وي او موږ په بل هېواد کوو ملګرو. د دې لپاره به ملګرو زه تاسو ته یو ښایسته ښکلې طریقه وښیم چې تاسو کولی شئ چې په دې ډول سره د هغه نفر هغه د زوی څخه تاسو خپل موبایل کنیکټ کړئ چې هغه غلط کار ونه کړي. د دې لپاره به ملګرو تاسو هغه ته داخل شئ، پلی سټور ته داخل شئ ملګرو. تاسو AIR دا چې ورولې کې ملګرو نور خپل هغه پروګرام خپله راځي. دلته ایرډروډ دا وکړئ ملګرو. تاسو به دغه پروګرام راکوز کړئ، ما راکوز کړی، دا به انسټال کړئ. تاسو دا چې راکوز مو کړئ انسټال مو کړئ ملګرو. دا کې به تاسو خپله ID خلاصه کړئ. دلته هغه ته راځي ایمیل پاسورډ، دا چې تاسو خلاص کړئ ملګرو، او هغه نفر نه به تاسو موبایل پیچل کړه واخلئ. دغه پروګرام به هغه نفر په موبایل کې راکوز کړئ. دا بیا هغه د زوی یا د ورور چې په موبایل کې غلط کار ونه کړي، تاسو کولی شئ د هغه موبایل کې راکوز کړئ ملګرو دغه پروګرام. دغه موبایل ملګرو چې تاسو دغه پروګرام راکوز کړو، په دې پروګرام کې به ستا د فیسبوک ID په دغه پروګرام کې ستا موبایل کې به خلاصه کړئ، او د هغه ستا زوی یا ورور د هغه موبایل کې به خلاصه کړئ. هغه موبایل کې چې خلاصه کړه انسټال د ID د خلاصه کړه په دا پروګرام کې، نور په دا کې تا څه کار نشته. دا نه ته ډایرکټ ختم وي دا پروګرام، دا ځای په ځای دی وي. دغه د دې لپاره دا بروسر دا اکثر موبایلو کې وي، که دا چا سره دا درکوز کړي دې بروسر ته داخل شئ. دې بروسر ته چې داخل شوئ، دې بروسر کې دلته ایرډروډ دا پروګرام نوم به ورولېږئ. دا پروګرام نوم چې ورولېږئ دا به سرچ کړئ. تاسو دا وکړئ ملګرو، دا سر کړئ، په دا پروګرام باندې به کلیک وکړئ. دا وکړئ په دا لیکنه باندې، دا وکړئ activeswebadroad.com. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ملګرو، ایرډروډ په دې باندې مو چې کلیک وکړئ ملګرو. ما دلته یو نفر راغلی و، ما د هغه څخه کنیکشن کړ. دلته تاسو ته څه راځي، دلته به تاسو خپله ID پاسورډ ایمیل دغه ورکړئ. ما ایمیل پاسورډ هغه ورکړی دی، پاسورډ دلته داخلوم. تاسو پاسورډ داخل کړئ، تاسو څرنګه پاسورډ یا به داخل کړئ. تاسو دا سکین ان کوم زه دا پاسورډ زه ID خلاصوم. زه ملګرو ID نه خلاصېږي، زه خپل پاسورډ ورکوم ملګرو. خپل ID به خلاصه کړئ، سکین ان به ووایئ ملګرو. ما دلته پاسورډ غلط ورکړی و، پاسورډ به صحیح ورکړو، سکین ان به ووهئ، او د هغه سړي موبایل چې دی هغه په دې ډول سره خلاص کړئ. هغه کې به خپله ID خلاصه کړئ، او دا موبایل کې به خلاصه کړئ. هغه پروګرام کې به دا پروګرام راکوز کړئ په هغه موبایل کې. دلته بیا ګو ووهئ. دلته چې دا کوم میسیجونه درته راغلي دي، او دا ټول ستا هغه چې دی د موبایل هغه ټول ستا سره شه، او هغه چې غواړي هغه عکسونه یا عکسونه مسنجر څخه راکوز کړي وي، یو بل کوم پروګرامونه راکوز کړي وي، هغه دلته ټول ته د ښکاري یا مسیجونه کړي وي. اوس دا ما مثال یوه سړي نه ما کنیکټ کړی دی. اوس د دې لپاره زه اوس دغه ته څم عکسونه یې کسم دغه نفر دلته پټو وهم. تاسو کولی شئ یوه سندرې کتای شئ، هر شی کتای شئ. زه په دې باندې کلیک کوم، هغه نفر عکسونه کسم. دا وکړئ ملګرو، دا د هغه نفر عکسونه دي. دا په کمره کې دي ملګرو، او دې ځای څخه به ووځئ. که دا تاسو ډاونلوډ کوم، مثال زه دا یو عکس ډاونلوډ کوم، دا که به تاسو کلیک وکړئ، دا وکړئ دا عکس که مو کلیک وکړئ دا به ډاونلوډ ووایي. تاسو دا وکړئ ډاونلوډ.
دا چې څه عکس بسي که په لندن کې وي تازه که په خارج کې وي چې کوم عکس دی په کمره بسي او کومه ویډیو دی انټرنیټ څخه ډاونلوډ کوي هغه تا ته ډایرکټ په دغه ځای کې راځي ته یې ډایرکټ دلته کتای شي او ته کولی شي چې عکس خپل موبایل ته په دې ډول سره ډاونلوډ کړې زه اوس غواړم زه په رښتو ووتم ملګرو دلته پاسورډ زه بیا داخلوم نه صحیح دی پاسورډ غواړي ملګرو زه پاسورډ داخلوم بیا سندرې بیا نفر زه ملګرو سندرې کسم سندرې چیرې کوز کړي دي زه خلاصوم دغه خپل آی ډي هغه نفر موبایل کې چې څه وي تاسو ته دلته راځي دلته زه یو نفر هغه کسم چې دا چې راکوز کړي دي فایل ته به لوډ شم فایل کې چې نشته ملګرو دلته فولډر راغلی فیسبوک مسنجر کمره ډاونلوډ دا ټول دلته راغلي دي هغه سړي نه عکسونه دلته راغلي دي تاسو کولی شئ چې په دې ډول سره د هغه نفر څه وکئ هغه نفر په دې ډول سره تاسو خپل ځای خپل بچی خپل ورور په دې ډول سره تاسو معلوم کړئ چې هغه نفر ستا ځای ستا ورور هغه غلط کار ونه کړي د دې لپاره ملګرو دا ښایسته ښکلې طریقه تاسو عملي استعمال کړئ او عملي وکړئ انشاءالله دا ښایسته ښکلې طریقه ده الله دې وکړي د ویډیو مو خوښه شوي ملګرو او د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره